د حقاني شبکې مشر او د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدين حقاني او ورور یې بدرالدین حقاني د ځانمرګي برید لپاره د یو کم عمره هلک د تیارولو په حال کې لیدل کیږي. په ټولنیزو شبکو د طالبانو اړوند ادرسونه وایي د پخوانۍ جګړې په مهال د جمال الدین په نوم دغه کم عمره هلک د یو بهرني رهبر د ترور لپاره استول کیږي، خو هغه بیا په دې برید کې بریالی نشو. حقاني شبکې په تیره 20 کلنه جګړه کې په دغسې لسګونه کم عمره هلکانو ځانمرګي بریدونه وکړل او پکې یې سلګونه ملکیان شهیدان او ټپیان کړل. په خپله بدرالدین بیا په 2012 کال کې په یو هوایي برید کې ووژل شو. فقط پوزیشن که دید اقدر سرکه ده معالده بیا پوزیشن که بدلاره بدلاس فینو که بید ده دانس خفا کنتو را ده ایش خفایی وقتی جنه خفا ایسانه و خفا بازگردانند. این 28 پناهجویان بعد از اخراج توسط طالبان دستگیر شده